السلام علیکم، ستړي مسئ، جوړ په خیر. نن شنبه د 1403 هجري شمسي کال د هوت میاشتې 18 نیټه چې د 2025 کال د مارچ له لومړۍ نیټې سره سمون خوري. له سکون رادیو ویبپاڼې او خپل رسنیو مو د نن ورځې لنډو او مهمو خبرونو ته زه حافظ احمد نصرت هرکلی کوم. هرات کې د خطاطي دایمي نندارتون پرانیستل شو. د اطلاعات او کلتور وزارت وايي د هرات په اختیار الدین کلا کې د خطاطي دایمي نندارتون پرانیستل شو. د هرات ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست مسؤلین ویلي دا نندارتون د اسلامي خطوطو د ارزښت او مقام د ساتنې په موخه جوړ شوی دی. د هرات ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست د کلتور او هنر رامي رمید الله غیاثي ویلي د خطاطي د هنر د ژوندۍ ساتلو او پراختیا لپاره هڅې دوام لري. د اختیار الدین کلا په څیر تاریخي او سیاحتي ځای کې د نندارتون جوړیدل کولای شي د هرات د خطاطي هنر نړیوالو ته وروپیژني. د هرات د خطاطانو د ټولنې مسؤلین وايي په دې نندارتون کې د خطاطي 40 ښکلي اثار نندارې ته وړاندې شوي دي. WPY افغانستان کې سیلاب ځپلو سیمو ته مرستې رسوي. د افغانستان لپاره د خړو نړیوال پروګرام ویلي دی چې په تیرو څو ورځو کې د افغانستان یو شمېر ولایتونو کې سیلابونو ډېر خلک زیانمن کړي دي او ګڼ شمېر کورنۍ بې ځایه کړي دي. یاد پروګرام زیاتوي دا د سیلابونو پیل دی او په خبره چې دوی په تر ارزونې وروسته سیلاب ځپلو ته بیړنۍ مرستې ورسوي. له پیښو سره د مبارزې د چمتووالي ادارې د معلوماتو له مخې په هېواد کې د وروستیو ورښتونو له امله 14 کسانو ژوند له لاسه ورکړی، 40 نور ټپیان دي او څه باندې 300 کورونه په نیمه یا بشپړه توګه ویجاړ شوي دي. غور د مینار جام د ګایوبین د وال پروژې کار پیل شو. د غور د تاریخي جام څلي د ساتنې لپاره د ګایوبین دیوال د پروژې کار پیل شو. د غور د اطلاعات او کلتور ریاست مسؤلین وایي چې دغه پروژه د سیلابونو د خطر د مخنیوي لپاره پلي کیږي. دغه دیوال چې 280 متر اوږدوالی او 1 متر لوړوالی لري 50 ورځو کې به د 22,000 امریکایي ډالرو په لګښت جوړ شي. نوموړي ویل چې د دې پروژې په بشپړېدو سره به د جام مینار د سیلاب له زیان څخه خوندي شي. ایران کې یو ټرافیکي پیښه کې یو تن افغان مړ شوی او 14 نور ټپیان دي. د ایران د زاهدان د طبي علومو پوهنتون د طبي پیښو بیړنیو حالت مرکز رئیس علي عبدالرزاق نژاد ویلي یو موټر چې ناقانون افغان کډوال لیږدول د ساروان پر لویه لاره چپه شوی دی. دغه په وینا دا پیښه پرون ماسپښین مهال شوې ده چې په پایله کې یو کس ژوند بایللی او 14 نور ټپیان شوي دي. دغه ایراني چارواکي زیاته کړې چې د تیلو د ټانکرونو او انساني قاچاقونکو شتوالی د دغه ولایت په ترانسپورتي لارو کې د پیښو یو له اصلي لاملونو دی چې هر کال مرګ ژوبله او مالي زیانونه اړوي. د چین او روسیې چارواکو پر سیمه ییزو مسایلو او افغانستان خبرې کړې دي. د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یي او د روسیې د امنیت شورا سکرټر سرګي شویګو په بیجینګ کې لیدلي دي او د امنیتي همکاریو د پیاوړتیا، د افغانستان وضعیت او د منځني ختیځ د تحولاتو په اړه خبرې کړې دي. د چیني رسنیو د راپور له مخې دواړو خواوو هوکړه وکړه چې مناسب وخت کې د چین او روسیې د ستراتیژیک امنیتي مذاکراتو نوی پړاو ترسره شي. دوی د اوکراین د وضعیت په اړه خبرې کړې دي. دا د نور زیلند او مهم خبرونه تر بیا د الله په امان.